سلام دوستانو، نن ویډیو د هغه کسانو دپاره ده چې د هغې ټایم ډېر کم وي، هغې ته د کور یو شي زیادو چې هغه به استعمال کړي او ټایم به ډېر زیات شي. که تاسو زموږ په چینل نوی او تاسو د جنسیاتو متعلق علم ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباوکئ. شکریه. ملګرو، هغه کسان چې د هغې ټایم ډېر زیات کم وي، منټ وي، نیم منټ وي، ما خو تاسو ته مخکې ویډیوګانې کو هم ویلي دي چې ټایم د یو نارمل انسان د 3 نه تر 7 منټ پورې وي. د دې نه زیات ټایم چې دی نو دا به هم بیمار وي او د 3 منټ نه چې کم وي دا به هم بیمار تصور کیږي. د خپل ټایم زیاتولو لپاره به تاسو داسې وکړئ چې تاسو به کیلې والې، پی به والې، دارچینی به والې او مصري به والې. چینې په ځای پکې مصري واچوئ. تاسو به داسې کار وکړئ چې د دې نه به جوس جوړ کړئ چې داسې یا چې یو درزن کیلې وي نو تاسو به دې سره 2 کیلو پی والې، خو تاسو یې لږ لږ جوړ کړئ ځکه دا خو مونږ د ټول کور حساب لګو، ځکه چې هغې بیا وایي چې ځان له صرف جوس کې. نو تاسو به داسې چلو کوئ چې داسې 3 کیلې به شي، 1 ګیلاس پی به شي، ورسره به چې کوم دی یو توله دغه شي مصري شي او 5 ګرام به ورسره دالچینی شي. بس دا دالچینی به اول ښه اوړه کې، مصري به هم ښه اوړه کې، وره چې دا هغه به هم پکې لږه واچوئ، هغه به هم ښه کرل کې چې بالکل پوډر شي. په دغه شیزونه به جوسر ته واچوئ، ښه به میکس کې، جوس به ترې جوړ شي او ماسخوتن به دا اوس کې، خو روټۍ به په دغه رواز نه خورئ. تاسو وګورئ چې ټایم ستاسو څنګه زیاتیږي. دا چې تاسو یو 4 ورځې مسلسل استعمال کړئ نو بالکل بیا به د دې ضرورت هم نه وي او ستاسو ټایم به زیات وي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو ستاسو خوښ وي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.